د چا ومنو چا پسې لاړ شو څوک په حق دي څوک صحیح دي څوک په سیده لار روان دي چا چې ویلې قال الله قال رسول الله چا چې ویلې الله فرمایي چا چې ویلې رسول الله علیه السلام فرمایي دقه سیده لار ده الله تعالی عقل درکړی دی ته په دکان کې کپڑا په نظر کې پیژنې کپڑا لا کټ شوی نه ده اغوست دې نه ده لا ته جوړه شوی نه ده تی په نظر پیژنې چې دا خد او دا کمزوري الله تعالی عقل درکړی دی سبزی په گاڑی او په دکان کې پیژنې لا راوړې دې نه ده پخکړې دې نه ده او پیژنې چې دا خراب ده نو تقریرونه واوره علما واوره درسونه واوره بیانونه واوره تا تخپل پته لګیږي چې یو مولوی صاحب وای قال الله فرمای رسول الله علیه السلام فرمای او بل مولوی صاحب وای زمونږ پیر صاحب او زمونږ مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمای د ځمکې او د اسمان فرق پیدا کی سیلاب چې کله انسان راوالي نو ساده انسان او قمقل انسان کبلو تلاسه چې وخو تلاسه چې دا در پسې راوځي عقلمند انسان او خيار انسان هغه غرته او ونه ته او بوټي تلاسه چې راونه وزیر پس دا امت سیلاب راواغس د څه شي سیلاب د فتنو د گمراهیو د بيدینیو پس سیلاب کې بچ کون کې شز صرف او صرف قرآن دی او احادیث رحمت الله علیه ویلی دی زبرګ ویلی دی زما پلار به وای دا سوال مفتی صاحب دا سوال دی امام صاحب دا سوال دی مسلمان سیلاب دی وړي وخو قبل ته د لاس باج دا فایده نه درکې الله فرمای وان هذا صراطي مستقيما بل لار نشته صرف او صرف دا قرآن ما ترى رسيتاس ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اخوا دي خوا لار ډیر دي چا د تصوف لار جوړ کړه چا د پیرای مریدای لار جوړ کړه چا د امامانو د تقلید لار جوړ کړه چا نور فرقه جوړ کړلې الله فرمای ولا تتبعوا السبل تدې لارو مورزه کړه ته ولی موټر وې پرې دی موټر وې چې پرې خو د لاندې ټولي زنګلي لاندې زمري حیوانات او بغرزيږي او مقصد ته به مون رسي سیده لار م پرې ده دا نور لارې د شیطان لارې دي